نو کله چې ستا په کور کې جګړې نه ختمېږي او بله لارې نه وي نو ځان د مرۍ نه ونیسه چې نه موږ به قیامته پورې دغه شان یو. هېڅ خبره نه ده که سړی جدا شي سره د محبت او د مینې سره چې زموږ پخلی جدا شو ستاسو جدا شو یو بل سره به هغه رشته ساتو. خو زموږ په دې خلکو کې دوه بیماریانې کوي چې ما لیدلي هغه ده یا به یو ځای اوسېږي داسې چې هر څه به د الف نه د یا پورې یو وي او چې جدا کېږي نو بیا به داسې جدا کېږي چې د یو بل جنازې له به نه شي په منځ کې نه اوسي چې صحیح ده. پخلی مخلی جدا شو خرچه ورچه جدا شو نور هغه مینه محبت به کوو د یو بل ورورولي خپلولي رشته نه داسې نه مني. نو کله نه کله د اختلافاتو د ختمېدو بله لار نه او د دې اختلافاتو د لاسه دې اختلافاتو د لاسه ما سره څو کسان ملاو شوي دي د کور مسله راته بیان کړي د هغې په باره کې تپوس کوي دغه شان راته وایي نور لیونی کېږم او د کور د مسلې د رښتیا خبره سړی لیونی کوي. بارایي مسلې د سړی دومره نه تنګ کوي قرضه ده مشکل دی کار نشته سړی څه ګزاره کوي روان خو د کور د جاخې چې کمېږي پلار ده وي مور ده وي ښځې ده وي بچو ده وي ورور ده وي روندار ده وي تندار ده وي د دې سره د سړي د دماغ سم خوټ کېږي او همیشه به ته به دغه سوچ کوي همیشه به دغه سوچ کوي. بله زموږ په دې خلکو کې یو دا کار دی چې دا مشکلات بیا راوړي او ټول دې کس ته بیانوي دې ته نه ګوري چې دی په مسافرۍ کې دی یا دته څه مشکل دی یا غریبي او د الف نه دی یا پورې د کړ د ټلیفون نه جوړي نو چې مور ټلیفون بند کړي ښځه میلاو کړي چې ښځه بند کړي ورور یې میلاو کړي او چې ورور یې بند کړي جو پلار یې میلاو کړي نو دې غریب آخر لیونی شي او د څو کسانو واقعیت دلته راغلي په دې سعودي کې والعیاذ بالله چې ځان ته پانسي اچولی د ډېرو پکې دا وجه ده چې دې خبرو دې مشکلاتو یو ما ته خپلې مسلې به روزانه د دوی دا ټلیفون دی معمولي خبره دلته رارسي معمولي خبره دا دا وي هغه دا وي د دې څه ورته د ټلیفون وکړي نو دا مونږ کې غلطیه دی چې کله د یو مسلې حل نه حل بیا دا دی زموږ په منځ کې به ښه مینه محبت جدا به شو بس ګناه خو نه ده یا به ژوند تېرې داسې چې خودکشي به کې یا به ژوند تېرې د مینې محبت او د خوشحالو ټول به د یو بل سره یو اوسېږي نو دې کې به ته کوم ژوند غوره کړې د خودکشۍ نه به غوره کړې دغه ژوند به غوره کړې کوم چې هغه د مینې محبت او د خوشحالو او شریعت دې ته هم نه منع کوي دا فایده دې نه کوته چې الله 12 چینې ورکړي چې دوی جګړه نه کوي ځکه د اوبو په یو ځای کې به دوی جګړې کوي یو بل به وایي نو الله له 12 چینې ورکړي چې دوی یو بل سره جګړې نه کوي په دې کلو کې په دې علاقو کې د خیال دی په دې اوبو باندې څنګه جګړه یو به کني دا پیپ دې ستړي دا پیپ دا بس خلک وایي دا پښتانه اصل چې د بني اسرائیل دی وایي نو بس دلیل دې ښکاري چې دا دې بني اسرائیلو نه اصل په دې اوبو باندې دوی د جګړې دا پیپ دې ستړي دا دې خواته په معمولي خبره یو بل ته ګرمېده په معمولي خبره یو بل وجل معمولي خبره یو بل ختمول نو الله دې په موږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی خصوصا خپل رحم په پښتنو باندې وکړي او په کوم ځای کې چې پښتانه دي الله سبحانه وتعالی ښاد او آباد لري